یو کتاب په سړه بند کې چا ونه کړ بې رحمانه چې یې کړی دی کتاب. السلام علیکم ګرانو کتونکو، شهاب عزیز ارمان د خصوصي خپرونې عبدالرحمن بابا افقي شاعر سره حاضر دی. هیله ده تاسو به روغ جوړ یئ. زمونږ د عبدالرحمن بابا د مستند دیوان په باب لا چې کوم ړومبی ویډیو هغه تاسو وکته او اوس هغه سلسله مخ په وړاندې بیایو. زه غواړم چې د ځینې نورو مستندو دیوانونو تعارف تاسو سره وکړم، بیا به زه په آخر کې تاسو ته وایم چې کوم دیوانونه تاسو ته ما پریزنټ کړه، تاسو ته ما وښودل، نو په دې کې د ټولو نه زیات استنادي حیثیت کم دیوان ته حاصل دی. د ډېر مشهور او معروف دیوان چې د عبدالرحمن بابا دی، کلیات په نوم باندې، نو هغه دا دی چې تاسو ته مخامخ ښکاري د رحمان بابا کلیات، چې دا ارواښاد دوست محمد خان کامل مومند صاحب او قلندر مومند صاحب د دې تحقیق ترتیب او سمونه کړې ده. د مختلفو نسخو نه د عبدالرحمن بابا دیوان هغې تالیف کړی، ترتیب کړی دی او بیا په انتها کې هغې سره نوټونه ورکړی شوي دي چې کوم وضاحتونه په کار وو یا کومه مصره هغوی د کم مخطوط نه راخستې ده، د قلمي نسخې نه راخستې ده او هغه مخې ته راوړې ده. نو په علمي دنیا کې دې کلیات ته هم ډېر لوی اهمیت حاصل دی، استناد ورته حاصل دی، په دې ډېره زیاته خواري شوې ده او دا ده چې یو تشنګي محسوسیږي چې دې کې د یوې علمي مقدمې کمی دی، چې کومه علمي مقدمه ده نو هغه دې سره نه ده لیکلی شوې، خو بهرحال دا هم یو لوی کنټریبیوشن دی چې دا مخې ته راغلی دی. نو دا تاسو ته په دې شکل هم میلاویدی شي او دا په دې شکل باندې هم تاسو ته میلاویدی شي. دواړه هم یو کلیات دی، هم یو متن دی، یو ترتیب دی، خو دا کلیات چې دی دا یونیورسټي بک ایجنسي خیبر بازار شایع کړی دی او دا کلیات چې دی دې رنګ والا نو دا چېرته چا بل چا دغه کړی دی، چاپ کړی دی. نو مطلب دا دی چې دا تاسو ترلاسه کولی شي. د مختلفو ځایونو نه په افغانستان کې هم میلاویږي، پاکستان کې هم میلاویږي. پاکستان کې بیا مختلفو ځایونو کې کویټه، بلوچستان، کراچۍ کې، په پنجاب کې، په خیبر پښتونخوا کې هم منګوره سوات کې کوم لوی دوکانونه دي د کتابونو یا پېښور کې دي، پېښور کې خو خامخا میلاویږي، نو دغه تاسو ترلاسه کولی شئ. دا یو بل کلیات دی ګرانو کتونکو، کلیات عبدالرحمن بابا چې د دې سره یوه ډېره علمي سریزه پروفیسر افضل رضا خدای بخلي لیکلې ده او د دې ترتیب و تدوین استاذ فرهاد محمد غالب ترین صاحب او محمد اقبال حیران صاحب کړی دی. دا زیب آرټ پبلیشرز چاپ کړی دی. دا هم کمپیوټرایز ورژن ته راغلی دی، ډېره خواري پرې شوې ده او دا هم ډېر بهترین کلیات دی. نو دا هم تاسو چې کوم دی ترلاسه کولی شئ. دې ټولو کلیاتو کې د 19-20 نم کم فرق دی، لکه مطلب په سلو کې یو کم 100% نه هم زیات دا یو شان دي، چرته یو مصره کې تبدیلي یا یو ټکي کې تبدیلي. نو او بله دا ده چې د دې ټولو کلیاتو چې ما تاسو ته پریزنټ کړه نو د دې اصل دغه چې دی جوهر چې دی نو هغه د دې مقدمې دي. که کم کلیات سره مقدمه شته نو هغه ډېره زیاته علمي حیثیت لري، هره مقدمه چې وي نو دا هم تاسو ترلاسه کولی شئ. بل کلیات چې زما مخې ته دی نو دا هم ډېر زیات ورژن د دې چاپ شوی دی او دا کلیات چې دا هم یونیورسټي بک ایجنسۍ چاپ کړی دی او دا که تاسو وګورئ دننه نو دا یو انټیک دی، د دې دا لیکل چې کوم دي، د دې دا طرز چې کوم دی نو دا په قلم لیکلی شوی دی او دا دې سره خدای بخلي دغه چې دی سید رسول رسا میا سید رسول رسا صاحب یوه ډېره علمي مقدمه لیکلې ده او مولوي احمد د تنګي هغه چې کوم دی نو انګریزانو دپاره د کم کلیات تدوین ترتیب کړی و، د هغې اصل نسخه بیا په لندن کې کوم ځای کې پرته وه. نو دا شاید چې هماغه نسخه ده او دې سره چې کوم دی نو تقریبا څه د پاسه 80 صفحې ډېره علمي مقدمه ده. د دې املا زړه ده، دې کې لږې مسلې راځي، چرته بیا زمونږ فنکاران چې غزل وایي د رحمان بابا کم کلام وایي نو اکثر چې ما واورېده نو هغه د دې کلیات نه ویلي دي. نو دا بیا د نوي ورژن مطابق نه دی، لکه دې کې دغه دی دا املا زړه ده، اوس املا بدله ده. تاسو به اورېدلي وي ځینې کلامونه چې کم دی نو هغې کې به چرته زبر یا هی راځي په انتها کې، په آخر کې
هغه بیا هغه فنکار چې کله وایي نو هغه پکې هغه ټکي ونه وایي نو هغې کې چپه کمه شي یا هغه کلام چې کوم دی پوره طریقې سره کنوی نه شي ولس ته. نو زما په خیال چې د نوي دور کم کلیات دي نو هغه زیات اهم دي. هم د یونیورسټي بوک ایجنسۍ خدمات دي دغه د کامل کلندر صاحب چې کوم کلیات تاسو ته ما شو کو نو دغه ترلاسه کول پکار دي. دا یو پاکټ سایز کلیات به تاسو ته ښکاري د دیوان د عبدالرحمن بابا. دا که زما کیمرامین تاسو ته وښیي نو دا ډېر نری نری لیکلی شوی دی او ډېر ښایسته خط دی. دا د افغانستان نه چاپ دی او د دې دا خط چې دی که نه نو دا په خپله د خطاطۍ یوه ډېره عجیبه نمونه ده، یو ماسټر پیس دی. دا کلیات دې سره مقدمه محترم عبدالرؤف بینوا صاحب لیکلې ده او د دې خطاط چې دی نو عزیز الدین پوپلزی صاحب دی او دا په کابل کې چاپ شوی دی. شاید چې دا نن سبا انتهایی نایابي نو دا هم تقریبا په 1952 عیسوي خوشا کې دا چاپ دی. نو د دې هم ډېره زیاته زمانه وشوه خو بهترین دغه د دیوان دی. دا هم چرته چرته د دې په متن کې هم دغه د معاملات شته. د افغانستان یو بل کلیات د رحمان آبا زما په لاس کې دی، دا تاسو ته ښکاري د عبدالرحمن بابا کلیات. دا ستر محقق ډاکټر سید محی الدین هاشمي صاحب هغه د دې ترتیب تالیف تدوین کړی دی او دا که تاسو وګورئ نو په کمپیوټري ورژن کې دی. د افغانستان او زمونږ په املا کې چې څو ټکي دغه دي بدل را بدل دي نو د هغې التزام هم په دې کې شوی د افغانستان ملګري زمونږ ګران وروڼه پښتانه هغه کولی شي چې دا کلیات هلته ترلاسه کړي. البته د دې په یو شعر کې هاشمي صاحب تحریف کړی دی چې هغه په د کلیات په سر باندې لیکلی دی او هغه شعر دی چې کشور د افغانانو معطر کا د هر بیت مصرا مې زلفې د خوبان کړي. خو هاشمي صاحب پکې دلته تحریف دا کړی دی چې دماغ د افغانانو معطر کا. نو زما خیال دی چې هاشمي صاحب له دغه تحریف خو نو په کار به هر حال هغه پوه سړی دی چې په هر ترتیب یې کړی دی خو دا شعر دې سره خپل اختلاف څرګندول او د رحمان آبا اصل شعر ښودل زما هدف او زما موخه وه. نو هغه تاسو ته ما مخې ته کو. دا زما په لاس کې یو بل کلیات دی، په دې باندې خو به لیکل تاسو ته نه ښکاري خو دا که دننه تاسو د دې متن وګورئ دا هم په لاس لیکلی شوی دی. یو بهترین کلیات دی. دا هم ډېر زوړ دی، تقریبا د 1904 یا د دې نه وروستو شاید لیکلی شوی دی. د هغه تاریخونو باندې زه ډېر نه رسمه. د افغانستان چې کوم خپل کلنډر تاریخونه دي نو هغې لږه مونږ ته پویه کې هغې کې مسلې. نو به هر حال دا چې کوم دی 1456 کال د زمري 15 نو دا په دغه وخت کې چاپ دی او دا د محمد عارف غروال صاحب چې کوم کلیات دی مشهور ترین نو دا هغه کلیات دی. ما سره د دې فوټوسټیټ دی، دا د فوټوسټیټ فارم کې دی، ما دغه کړی دی، ترلاسه کړی دی ځکه چې اوریجنل کاپي د دې نه میلاویږي. بیا د دې کمپیوټري ورژن که تاسو ګورئ نو هغه دا دی نن سبا چې کوم دی د عبدالرحمن آبا دغه د عارف غروال صاحب والا کلیات دی. دا تاسو ته چې کوم دی ترلاسه کیدی شي میلاویدی شي نو دا هم افغانستان کې تاسو ترلاسه کولی شي، دلته هم ترلاسه کیږي، دومره مشکلات پکې نشته دی. دغه د افغانستان چې کوم دغه کلیاتو دیوانونو د عبدالرحمن آبا هغه تاسو ته ما وښودل. د دې نه سیوا نور هم کیدی شي هغه به ما سره نه وي، زما معلوماتو کې به نه وي. دا ګرانو کتونکو یو بل کلیات دی د رحمان آبا کلیات. پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب د دې سریزه دې سره چې کوم نوټونه دي او په آخر کې چې کومه فرهنګ دی نو هغه په دې کې ورکړی دی. دا اسد دانش کتابخانې والا چاپ کړی دی په 2015 کې او دا په مجلد فارم کې هم یو ځل چاپ دی. دا غالبا د دې وړومبی چاپ دی یا مجلد یې وړومبی چاپ دی خو ما سره دا شته دی. نو 2015 کې دا چاپ دی او دا یو مستند دیوان دی د عبدالرحمن آبا. کوم دیوان چې په تیره ویډیو کې تاسو ته ما ښولی د پروفیسر محمد الله خلیل صاحب والا چې رحمان ادبي جرګه هغه دیوان بار بار چاپ کوي نو دا دیوان عمده هغه نسخې په رڼا کې تدوین شوی تالیف شوی دی او د دې دیوان دپاره ډاکټر صاحب وایي چې زما سورس نسخه هماغه وه. بیا دې سره اضافي ځینې نسخې وې چې هغه ډاکټر صاحب کتلي دي لکه د اسلامیه کالج یو مخطوط د 1229 هجری هغه ډاکټر صاحب کتلی دی، د هغې نه استفاده کړې ده. ورسره
ارواخاد همیش خلیل صاحب الله دې وبخي نو هغه چېرته یو څه کلیات ترلاسه کړی نو هغې کې چې کوم دی ډاکټر صاحب ته د لیدو د کتو موقع ترلاسه شوې وه نو هغې نه هم استفاده کړې ده عمده کلیات د ډاکټر حنیف خلیل صاحب والا چې دی نو دا اوس په دې فارم کې ستاسو مخې ته راځي دا تقریبا د دې دریم چاپ دی چې دا بلکې د پنځم چاپ دی دا پنځم چاپ هم په 2015 کې شوی دی نو دا هماغه نسخه ده چې بار بار چاپ کیږي د دې څو میاشتې وشوې چې چاپ شوی دی نو دا ځکه چې د دې ضرورت وخت په وخت باندې دا ختمیږي نو دا بیا چاپ کیږي دا افغانستان کې تاسو ترلاسه کولی شئ دا کلیات ځکه چې اسد دانش صاحب اوس هلته خپل کاروبار شفت کړی دی او د دې کلیات املا چې کومه ده د املا طرز او تحریر چې کوم دی نو هغه هماغه دی چې څو ټکو کې زموږ افغانستان او د دې ځای د باړهګلۍ د اتفاق په رڼا کې کم اختلافات دي او هغه حقوق منلی شوي دي نو د هغه د هغې په رڼا کې دا لیکلی شوی دی د افغانستان خلکو ته د دې په لوسته کې زیات دغه دی اساني ده دغه ګرانو کتونکو د عبدالرحمن ابا کلیات چې تاسو سره ما شریک په دې کې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب دا کلیات چې تاسو ته ما وښودلو د انتهایی مستند کلیات دی د دې نه سیوا د کامل کلندر صاحب چې کوم کلیات تاسو ته ما وښیل دا مستند دی د پروفیسر محمود الله خلیل د کلیات 2-3 قسمه ورژنې تاسو ته ما ښودلې وي زما په نیز دغه د ټولو نه زیات مستند دی او په دې اوان کې دغه چې کوم تاسو ته ما یو کلیات وښودلو د زیب آرټ پبلیشرز والا د فرهاد غالب ترین صاحب او د اقبال حیران صاحب د تدوین او د افضل رضا صاحب د مقدمې سره دا یو مستند کلیات دی یو ضروري کلیات تاسو ته زه بل ښودل غواړم هغه دی د رحمان بابا کلیات نو دې کلیات کې کمال دا دی چې دا پروفیسر اسیر منګل صاحب بنیادي طور د عبدالرحمن ابا د اشعارو د شعرونو شرحه کړې ده او دا د عبدالرحمن ابا د کلیات لومبی شرحه ده په پښتو کې نو په دې باندې هم پروفیسر صاحب د ډېر داد و تحسین قابل دی چې د عبدالرحمن ابا شعرونه خلکو ته سپړودلي دي او د دې شرحې هم څو ورژنې چاپ شوي دي تقریبا 3 چاپونه د دې راغلي دي نو دا هم تاسو ترلاسه کولی شي دا مستند ترین کلیات دی هماغه د محمد الله خلیل صاحب والا د کامل کلندر صاحب والا د هغه ټولو کلیاتو په رڼا کې دا جوړ شوی دی هم د دغې شرحې د اسیر منګل صاحب والا یو ډیزاین یو رنګ دا هم دی چې دا ړومبی دی دا دویم دی په دې دویم کې بیا منګل صاحب چې څه محسوسول چې دلته هغوی کوم ځینې املایي غلطۍ شوي دي یا ځینې تشنګي محسوسېده یا ځینې نوي معلومات هغوی ته راغلي دي نو هغه په دې کلیات کې د شرحې په شکل باندې شریک کړي دي بیا د دې نه پس دریم چې کوم چاپ راغلی دی نو هغه د دې نه هم زیات غټ دی او هغې کې نور د معلوماتو د انفارمیشن انتظام زیات شوی دی نو ګرانو کتونکو دغه د عبدالرحمن ابا کلیاتو او چې کوم مستند ترینو 4-5 د هغې هم تاسو سره ما تعارف وکړو دا تاسو په کویټه بلوچستان کې د پاکستان په نورو اهمو ښارونو کې په افغانستان کې خصوصا چې د افغانستان د کومو دیوانونو تعارف ما وکړو نو هلته ترلاسه کیدی شي دا دلته ترلاسه کیدی شي دا نور او دا دې دپاره چې ځینې ملګرو کمنټس کې ما ته ویلي وو چې یاره ته په هر ځای کې د عبدالرحمن ابا حوالې سره ویډیو کې یا خبره کې نو د مستند کلیات یا د مستند دیوان خبره کې نو دا مستند دیوان اخر دی چېرته او دا څنګه ترلاسه کیدی شي ما خلکو ته باقاعده ویلي دي چې تاسو په پېښور کې ترلاسه کولی شئ یونیورسټي بک ایجنسي خیبر بازار نه او د ایاز الله ترکزي صاحب د دوکان آراف پرنټرز نه د زیب آرټ پبلیشرز نه نو بیا هم چې کوم دی لکه هغوی شاید دلته ویزټس کړي یا څوک یې استولي او بیا هم نه ترلاسه شوي خو اوس تاسو ته پوره پته ولګېده نو هیله ده چې دا به تاسو ترلاسه کوئ او د عبدالرحمن ابا د دیوان نه به استفاده وکړي ډېره مننه د الله په امان